ګلنار بیګم څوک وه؟ ارواښاده ګلنار بیګم د پښتو یوه نامتو او مشهوره سندرغاړې وه چې په 1942 زیږدیز کال کې د افغانستان په کونړ ولایت کې د ګل محمد کره زیږېدلې وه او بیا په ماشومتوب کې د خپلې کورنۍ سره د پښتونخوا د مردان شهباز ګړۍ سیمې ته یې کډه کړې وه. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب او ترڅنګ یې د ګونګړي نشان ووهئ. هغې د پښتو فلمونو او ریډیو لپاره په زرګونو سندرې ویلي او تر ننه د پښتو موسیقۍ مینوال په دې خبره یوه خوله دي چې په ښځینه سندرغاړو کې د ګلنار بیګم په څېر خوږ اواز تر اوسه د بیل هیچا نه دی لرلی. ګلنار بیګم د پښتونخوا په بنو سیمه کې د تیر وخت د یوې تکړه سندرغاړې ګوهر بیګم د ورور دلاور سره واده شوی و او هغې به سندرې بیخي په پرده کې ویلې. وتلی شاعر ارواښاد غازي سیال چې ګلنار بیګم سره یې د ژوند ډیره برخه له نږدې نه تېره شوې ده وایي هغې به چې د سندرو ریکارډینګ ته د ریډیو یا د فلم سټوډیو ته تلله نو په بورکا کې به تلله او هیچا به یې مخ نه لیده. د ارواښاد غازي سیال صاحب سره د ګلنار بیګم ډېرې زړه پورې خاطرې خوندي دي. هغه په ګلنار بیګم یو کتاب هم لیکلی دی چې د سندرو روح نومیږي. لکه چې د مخه مو ویل ګلنار بیګم په زرګونو پښتو سندرې ویلي دي او د پښتو فلمي سندرې هم مشهورې دي. ګلنار بیګم د 1995 زیږدیز کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه وفات شوې او پښتونخوا په بنو سیمه کې خاورو ته سپارله شوې ده.